اوس مونږ ته یو قصه بیانو احسن القصص نو په اسم تفضیل ټکی دا طالبان پوهیږي چې ډېره ښایسته قصه یو خو حسن دی او یو احسن دی نو حسن معنی ښایسته او احسن معنی ډېر ښایسته یعنی چې زه اوس چا متعلق ویم چې ډېر ښایسته نو به څومره ښایسته وي او چې خدای ووایي په صیغې د اسم تفضیل سره چې ډېر ښایسته الله نو چې خدای ولا زور ورکړي چې ډېر ښایسته چا به څومره ښایسته وي اے الله نو د ځمکې په سر د یوسف غوندې ښایسته ډو پیدا شوی نه دی کنه اوس ګوره یوسف جوړ کو سنگار کو دی روټیو خوړه د مصر جنکۍ دي او چاړې او مالټې په لاس کې ورکړي په دې کې ناګانه یوسف پې راوویست چې راویویستو جنکو ته یې وی چې دا هغه یوسف دی چې تاسو پې ما بدناموئ ای چې داسې ورته کتلې خړپ ټولو جنکو خپلې ګوتې غوڅې کړې او جنکو په یو آواز وویل چې والله ما هذا بشرا ولكن ملك کریم والله کدا خو بنی آدم زلیخی ادا شي دا غږی اوس یوسف نه درخواست دا کیږي چې ما ته لږ داسې وګوره یوسف وی د غلام څه مجال دی چې آقا ته وګوري د غلام مجال اجینکو ته وی چې دی ما ته ګوري اجینکو ورته یو ځل بیا مونږ ته روټیو کوم غواړه نو مونږ به درته څه چلو ښایو دی به بیا تا ته وګوري د جینکو مطلب دا و چې په دې چلې یو ځل بیا وګورو په دې خبره پوهېږئ په دې چلې یو ځل بیا وګورو مړه کوټه کې ګیر کړی دی منډې را منډې لمنې پې شلولې ده خاوند یې پې د پاسه راغلی زلیخا ورته وایي چې هغه چا سره به څه چل کې ستا اهل سره چې دا د غلط اراده وه ونیسه جیل ته یې بوځي دی جیل ته لاړو هغه بیماره ده چې بیماره ده ډاکټر راغی نه بځي ګوري ناجوړه ده صاحبه د وزیر اعظم ښځه ناجوړه ډاکټر یې نه بس ګوري زلیخا ورته وایي سر بالین من برخیز نادان طبیب اثر بالین من برخیز نادان طبیب دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست کجا شد سرو من یارب که در بوستان نمی بینم شدم مشتاق چون بلبل گل ریحان نمی بینم زما دارو علاج یوسف ته دارو لرکے گا تاسو پوه شئ عرض دا چې دا درد خو بیا د زلیخې نه تپوس کوه آخر الامر قصه خو ډېره اوږده ده هغه چې زه دلته 2 کاله دیره شم نو درته به پکې خلاص ما په خپل جومات کې د یوسف صورت یوسف په 2 کاله کې خلاص کړو په جمعو 2 کاله ځکه زما عادت داسې ده نورې خبرې پکې ډېرې رایاد شي غوږ کېدی آخر الامر د دوی واده وشو چې واده وشو نو نیمه شپه د زلیخا تهجد ته پاڅېده تهجد نو یوسف علیه السلام رستو لمنې نه ونیوه وی لا وخت ډېر دی د تهجد لمنې وشلېده نو زلیخې ورته وی چې یوسفه دا هغه بدل خلاص شو چې ما ستا لمن شلولې وه تا رانه منډې والې او ما ستا لمن بدل خلاص شو تا هم زما لمن وشلولې دویمه خبره دا ده چې یوسفه ته اوس ما ته وایې چې وخت ډېر دی او سمله خو زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم زه به د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې تاسو پوه شئ زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې زه خو تا پسې لیونی یم
چې چا ته زما غېږې ته راوست. اوس ګوره د هغه ذات تابعداري چې چا ته زما غېږې ته راوستې، نو څوک چې د چا غېږې ته راشي نو د خدای د دې نه لویه مهرباني بله نه وي کوي. ته چې په چا مین یې او هغه ستا غېږې ته راشي، دې نه لویه مهرباني بله څه کېدی شي؟ وک کېده. اوس ابوبکر صدیق د پاره اجازت وغوښتی شو د روضې مبارکې نه چې یا رسول الله صدیق اکبر اجازت غواړي ستا پړن کېدو. روضې مبارکې نه آواز وشو چې رایې وړئ، رایې وړئ. تاسو به وایئ چې روضې نه څنګه آواز وشو چې رایې وړئ؟ دا اوس طالبانو کې هم داسې دغه راشوي دي، دا انګړه دنګړه. تاسو پوه شئ؟ انګړه دنګ روضې نه فی الحال دا ذوقي څیزونه دي. دا واورئ، یو علم القال دی او یو علم الحال دی. څومره محنت او خواري چې د علم القال د پاره به 10 کاله 12 کاله 14 کاله کې، ٹھیک ده، او بیا به ته علم ظاهري زده کوې، خالی گردانی قدر بشي داسې. نو د علم الحال د پاره بم بیا 100 کاله شاګردي کوي. په دې خبره پوهې؟ علم الحال ذوقي شی دی، دا په کتاب کې نشته. دا به بیا کېږي څنګه چې مولوی هرگز نشد مولانا رو، تا غلام شمس تبریزی نشد مولانا روم. زبیچره دومره لوی سړی شوی نه وی چې ما د شمس تبریز غلامی نه وی کړی. هیچ حلوائی هرگز نشد استاد کار تاکہ شاگرد شکر ریزی نشد. هر که خدمت کرد و مخدوم شد، هر که خود را دید محروم شد. جوابت سوئے یو سودا بڑے کی تعدا کے سودا اور بیا بتاوے چھ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے. او د یار په عشق کې ډېرې ښې سودا زما خوشحاله اوسې، اے طبیب جمله علت هائے ما. ته زما د ټولو مرضونو دپاره علاج او داروش. یو سودا باندې چې بیمار شوې نور ټول مرضونه به درنه لاړ شي، ټول جک جوړ به به دا یو سودا به دې مړی. زما عزیزانو ابو بکر دپاره اجازت وشو د روضه اقدس نه. فی الحال ستا په دې ملک کې یو لوی محدث چې اوسم ژوندی دی، لوی محدث فی الحال ژوندی دی چې نن نه 15 کاله مخکې مدینه منوره ته روان او پلار کې د حرم خادم ولا مخ لراغه چې مال په نیم خوابي کې دا پټکه رسول الله را کړی دی چې دا دې سړی له ورک. 2 کاله وشو چې زه خبر شوم، زړه مې شین شو ورته پتلو راتلو راته ښیې نه، خو قصه یې راته پوره وکړه. دومره اثر مې پې واچولو چې قصه یې پوره راته وکړه او ښیې نه. ښیې ولې نه؟ ما ته یې وی چې زما په دې اخر عمر کې چې زما کور د بدعاتو اډه جوړه نشي. که خلقو ته دا پته ولګي نو راځي به دا دروازې او دا دیوالونه به صفوي، نو بدعات به چالو شي
لہذا اجازت در تنشته چې زمانوال خو زماړه پړسیږي چې وې نه وې مال دغه اجازت روره زمانلو ته تیار نه یم رمی وزي تاسو پوه شئ نو عرض داو چې فلحال داسې خلق شتا چې د سردار کونین امانتونه ماته ګورئ دا قصیده برده دیتا برده ولی وی مور دی کینی او د قصیده برده غوندی قصیده خودی جوړه کی جوړه بکی یو ټکی به جوړ کی یو ټکی دغسې مونږ سره په حج کې یو دلته به ډېرې ټوسې ویشتې اناناس ماغستو دی یو دکاندار نو ما ورته وی چې فاتنی آخر یا شیخ نو ما ته وی چې بواحد ریال نه باثنين ريال باثنين ما نعطيك 2 ريال بل क्या نعطيك 3 ريال بل 4 ريال فاتني نو زما مرګره ورته وی چې اے دیگر یعنی دل یو اناناس بل ورکوي دیگر هغه ورته چې اي شین دیگر ما اعرف دیگر حرام ابن حرام کنزلی مرتګه ډېر تند خلق دی نو مال خوار شل ته ډېر ټوسی ولې دلته عرب سره یو خبره په عربي کې نشي کول تاسو تم که سړی راشي کنه چې ملا صاحب د عرب راغلی دی د سره یو څو خبرې وکړه بیا به ستا د شان پته لګي چې ته ورته چې دیگر تاسو پوه شئ نو په حرام کښېنئ بې وخته بانګونه مه وایئ دا علم الحال چې دی دا ذوقي شی دی په دې کې کسب کول غواړي اوس ګوره قصیدې بردې والا چې ویلي دي چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم تاسو درو خبرې دیتا برده ولی وی برده ورته ځکه وی برد څه ته وی برد یخوالی ته نه وی صادر ته څه وی رضا نو د رضا ټکی دی یاد دی او د برد ټکی دی نه دی یاد لږ سوچ کوئ پې برده ورته ځکه وایي چې دا اته شلې بیته د جوړ که د فالج بیماری والی په فالج کې دا قصیده ولیکله او بیا یې روضې مبارکې ته لاړو او روضې ته کېناستو وایه وروله یو شعر کې ونښتو چې نیم د ووې ورپسې ته هیر شو او ورپسې د روضې نه آواز وشو چې ورپسې داسې دی چې قصیده اخلاصه کنه خوب ولا راغی چې سترګې پټې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او صادر یې پې وغوړود چې راویښ شو صادرم پروت او داسې و چې تا به وې چې دی خواړو چېرته بیمار شوی نه ولې که د فالج مرض په نیروبیان ستنو لرې کېدی شي نو د رسول الله په صادر نشي لرې کېدی الله جی د فالج مرض یو سپیشلیسٹ نیروبیان گولای یا نیروبیان ستنی ورته وي او هغه ستنی وهي او دې ځای ته راغلی خدای بیا سم دی ته راشي نو نیروبیان د انګریزانو جوړې کړې ستنو باندې خو د فالج وهلې خوله جوړېدی شي او د رسول الله په صادر غوړېدو که فالج جوړ شي نو دا د تعجب خبره ده زمونږ کې داسې کټسریم شته وایي نم څه شی نه منم نه منم هلکه ته یې څه ته په دې ځان پوهېږې د ماته وګورئ جنجالونه مه جوړوئ خو چې کوم سړی وي دا شی نه منم دام په کنډر حساب کوي وایي دا ټیکر کې دی د دا سر چې دی دا منګی چې مات شي که نه ټیکر کې داسې وغورځي وایي دا هم ټیکر کې دی زمونږ جومات ته طالب راغی نو
ورته وی چې استاد ته وی چې استاد نن خو پلانی کورم وظیفه را نکړه وې درې نکړه وې نو بچیا دام په کندر حساب کا یعنی دا کور په وران حساب کا یو سره نه منم دام ټیکر کې دی لري کوي باس ور سره مکو باس سړی سړی سره عرض داو چې دا ذوقي شی دی روزه مبارک ناواز شو چرای وړي صاحبہ روزه په خوا کې قبر وکنستش صدیق اکبر لحد تکش چې خخت تبزه ولګولې شګي وغورځې د لحد ته صحابه بیا تبز را لری کړه چې دا شګي را لری کو ته چې تبز را لری ک چې ګوري د حضور د روزه نه د حضور لاس راوته دي او ابو بکر ځان تغاړې استه دي او आवाज راغی چې ابو بکر ز خو ډیر وخت نستا په انتظار ما تاسو پوښی دا شانو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د دې شان مالک پس د چا مجال دی او چې د چا شان د خدای او د رسول سره دای نو کده زمونږ د زمانه سکسان ورپسې غاپی نیو لکزل دی غاپی دا فضل تعجب خبره نه ده خیالم راغی د پسې دویم نمبر شان د عمر فاروق خبر ډېر وګدي دي دریم نمبر شان د عثمان ذی النورین سلورم نمبر شان د علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین ورپسې شان د اهل بیت د رسول چې کوم په کربلا کې قربان شوي اخیری ټکی مې دا واورئ چې په دې ټول کائنات کې تاسو وګورئ بے غرضه هیڅ شی نشته بے غرضه ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا کار دے داغ نظام دے داغ کارخانہ دا ایک شے پکی بیکار نشتا ہر شی و غرض و مقصد ضروری دا کربلا دا واقعی غرض و مقصد سو او مونږ څه پوه شوي مونږ څه پوه د کربلا غرض یو هغه کوم پیشکشو چې یزید امام ته نو کړی کوم شی چې یزید امام ته نو ورکول لیکن امام څه وی چې نه د یزید د حکومت چرچا دادا چې دا د خدای نبض باغی حکومت ته پدې کې هیڅ گناہ باندې کنټرول نشتا نو کده سردار کونین وسه لاس کی دی د یزید پلاس کې او مفاد د دنیا قبول کی نو عمر لبا زما د نیکه د دین په تندی باندې او بدنما داغ ولګي خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه چې اول اسلام د هندستان زمکه ته خواجہ معین الدین چشتی راوړل اول په یو څو الفاظو کې هغه ټوله نقشه د امام حسین بیان کړی دا چې شاه است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد و نداد دست در دست یزید سر قربان کا خلاص بدا بیدین پلاس کے نگدی غرض و مقصد د امام حسین د ځان او د خاندان د قربانۍ د کربلا په میدان کې صرف او صرف دا او په داسې حال کې بیا لسمه ورځ سبا نه بل سبا لسمه ورځ د امام حسین د قتل ورځ ده او بی بی زینب ته تقریر کوي
راشي د امام حسین د دیو تقریر نه سبق والی په کیرونو او په شربتونو او په جراګانو به امام حسین په قیامت کې راضي کوي او ستا شپارس به کوي او تا به جنت ته بوځي چې جی مام کیر پخ کړو جماعت لمه یوړو یا چا پکې شربت کړي دي چا پکې تله او به چې بدل ته په قبرونو چوي تاسو خیال وکړئ زه خو هم چې دې خلکو پورې سرونه نه دي سر چې هغې کې د سړیتوب نقشې په ایمان یې وایي چې تاسو په قبرونو اوبه اچولو غرض سره ولې وایي جي اهل بیت تږي شهیدان شي تږي نو اهل بیت تږي په کربلا کې شهیدان دي او تو بدل ته په قبر اچي شهیدان اغي دي او په خپل مړ واچي تاسو په ایمان وای چې ته تږي او زه بس کوم ستا خېټې له درځي زه خو هم دې خلکو پر سرونه نشته کنه هلکه دا اوبه ولې اچي وایي هغې تږي نو تږي هغوی دي او په خپل مړي له ورکوي انا لله وانا تناع دا زمونږ عقل دی دا زمونږ سوچ ما ته وګوره کیر دی ولې پوخ کړی وایي جي دا امامان ما ته وګوره ان فی الجنة نهرا من لبن ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن شهیدان تخو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله اخو د جنت په نعمتونو کې سیراب ګرځي لګیا دي او ته دلته ورپسې کی راسته او د ګوړې شربت ته کړی ډولاګای نه دی ګلونه هم تاو کړي دي خیال دراغی کنه ډولاګای نه ګلونه تاو کړي د ګوړې یعنی ته ځان له د ګوړې سکې چې حسنینو پورې د ګوړې شربت لګي ځان له خو هغه روح افزا هنجي سکواشونه علا علا او دلته د خالی چینی وړه لړه امام حسین پس تنه لتا پدا مینا تا پدا محبت بان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کنا نو نه په قرآن عمل کوي نه په امام حسین کوي نه په ابو بکر کوي ستاسو دین او مذهب او خدای او رسول دا نفس ته چې دا درته سوي دا دینم دی چې خزي درته سوي هغه دین دی خزي هر چې خا تجھے مرا گوید رواست حکم خاتون جیز حکم رب ماست اکبر کبھی دبے نہیں برٹش کی فوج سے شہید ہو گئے ہیں وہ بیگم کی نوچ سے پدے دلک پوئے صاحبہ اکبر کبھی دبے نہیں برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے ہیں وہ بیگم کی نوچ سے دا انگریزانو فوج وی زمین دبو کرے خود خز ناز و نزاکت بالکل حلال کرتا تاسو پوه شئ امام حسین نن د شهادت ورځ دا زینب ته تقریر کوي چا زینبې لږ ساعت پس به زما لاشم ستا د خیمې مخې ته پرېوځي خو پام کوه بچیه چې چېرته خپل سطر دې مات نه کې ای زینبې که د دشمن فوج
ته په زور بې ستره کړې نو خدای به جزا درکوي او کتا په خپل خپل ستر مات کړو خدای به سزا درکوي یو خدا چې زه مړ شم او د دشمن فوج په خیمو حمله وکړي او ته بې ستره شي نو د دې به اجر درته ملوي او که په خپله رضا راووتې او ستر دې مات کړو نو سزا به درته ملوي امام حسین خو په دغه وخت کې خپل خور ته د ستر تلقین کولو زمونږ ښځې خو مونږ د خپله لاسه ځان سره سینماګانو ته ویځي په کور کې ورته وي سی آرونه لګو ټلویزیون مستقله سینما ده هغه 24 غنټې راته په کور کې لګېدلي ته ماته وایه چې د چا په کور کې انګریزي فلمونو کې دا ډرامې چې کېږي او انګریز او میمه سره داسې غاړې وځي او بیا داسې غاړې وځي او زمونږ لوڼه او ښځې ورته ناستې د هغې ډکې به څه راځي د هغې ډه به څه وایي چې دا زما چړوس خو ما سره داسې نه غاړې وځي دا وګوره دا هم ښځه دا سړی څنګه ور غاړې وځي عقل وخورئ چېرته سړیتوب هم په دې ملک او په دې قوم کې راځي او که نه دا خلق او امام حسین منل زه خو دا خپله خوله ویم چې په کاڼي ماته کړم چې زه د امام حسین نامه پې څنګه عالمه زمونږ دا خوله د ماتولو ده چې د بی بي زینب نوم پې زه څنګه عالم هغه زینب چې هوا هم نه ولیدلې هغه زینب دا زمونږ شکلونه زمونږ عمل او زمونږ کردار د دې قابل دی چې د دې پاک او هستو نوم هم پې مونږ وایو نو زما عزیزانو دې خبرو نه سبق والی صحیح نقشه د سردار کونین باندې ځان واچوي جذبه ځان کې پیدا کی چې الله څنګه چې ستا د دین دپاره امام حسین په میدان کې قربان شوی اے الله د داسې قربانۍ توفیق مونږ ته هم راکړه اے الله د داسې قربانۍ توفیق مونږ ته هم راکړه دا یو څو ماتې ګوډې خبرې وې الله دې ماته او تاسو ته په د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي اخر کې مې درته دا عرض دی چې دې ځای نه چې اوس وځئ دې جومات نه ترو وځئ کورونو ته ترو اخوا دې خوا ونه ګورئ او ما چې درته څه ووې په دې سوچ کوئ په دې عمل وکئ دا دینم دی او دا دنیام ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دعا وکړئ چې الله کل اهل اسلام ته خیر پیښ خدای مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي اے الله د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نه کفارو نه په خپل امان کې اوسه په اخلاص دعا وکړئ چې زمونږ دا ملک الله د هر قسم آفتونو نه په خپل امان کې وساتي خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کا اے اللہ زمونږ د ملک قانون قرآن کا اے اللہ زمونږ د ملک قانون قرآن او حدیث کا دعا وکړئ چې الله د افغانستان د مسلمانانو باعزت طور او بابرو طور خدای د خپل ملک سبب وکړي او صحیح مسلمانی نظام پا غزے کے اللہ قائم کی خدا نوم کفار تباہ و برباد کے او د مسلمانانو بول بالا کے کل اہل اسلام تا خیر کے د کل غریبانو پا حال رحمو کے کل مریضانو د اسلام تا شفاور کے قرضداران د قرض اخلاص کے خدا زمون مسلمان قوم تا ہدایت دنے کے او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اتباع استاسو زمون نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.